د تراب د مرګ وصیت په غور واوره. د دې کلو او ښاریو پوښتنه وکړه او د اټک د سیند په غاړه غاړه ولاړ سه. د خټکو یوسفزو پوښتنه وکړه په قلار قلار مې یوسه ثوابۍ ته. د یوسف او شیربانو پوښتنه وکړه او جنازه مې ملکانو په سوکو کېږده. د مومندو او باجوړو پوښتنه وکړه او په مزه مزه مې کوز که اشنغر ته. په مردان کې د کوڅو پوښتنه وکړه او زه خلیل او داودزي په ما خبر که. د ادم او د درخو پوښتنه وکړه پېښور دره کوهاټ درنه هېر نشي. د هنګو د دواو پوښتنه وکړه او زه پټل زما د مرګ یوه ټپه شه. د میرلي د ورشو پوښتنه وکړه چې د بلو مازدیګر درنه هېر نشي. د وزیرو او بنوڅو پوښتنه وکړه چې د کوټې او چمن په لاره ولاړ سي. د کاکړو د پټکو پوښتنه وکړه او بیا په بیړه بیړه راشه کورمې خور ته. د هغې د سرو لاسو پوښتنه وکړه او هلته زما د ادبي سنګر یاران دي. په سده کې د هغو پوښتنه وکړه او زه بنګه خالي شیرزی او یورګزو ته. د توتکي د چنارو پوښتنه وکړه او د تیرا په تورو غرونو به راواوړې. د خیبر د اپریدو پوښتنه